ډېره د سوچ خبره چې په موږ باندې به دا سخت حالات راځي. د ټول اولنی سخت حال دا دی چې د مرګ د ګوټ کول دا ډېر ګران کار دی، چې کله زما او ستا نه ساه وځي او روح رانوځي او ملک الموت راشي او د هغه سره نور ملایک راشي. هسې سوچ وکړې دې خبرې ته چې ته ځان ورته سوچ وکړه، لږ خیر دی دنیا دې سوچونه نه به لږ ځان فارغه کړي چې څه حال به یې زما او ستا او څه ارمان به یې زما او ستا په زړه باندې چې کله موږ اخرنی نظر دې دنیا ته کړو، څه ارمان به یې ستا په زړه باندې او زما په زړه باندې. دا چا نه چې څه وځي ته خو پته لګي چې د اخرنی نظر دې دنیا ته ګوري، ته خپلو بچو ته اخرنی پیر ګوري که خوا کې دې ناسي، او یا خپل کور ته اخرنی نظر ګوري او یا دې ملګرو ته اخرنی نظر ګوري. څه ارمان به دي؟ ارمان به یې دی چې دوی سره لږ نور پاتې شوی دی، کور کې دي او 5 کمرې نورې جوړې کړی، که ارمان به دی چې دنیا نیمګړې پاتې شوه دا به څه کېږي او څه به نه کېږي. ارمان به ټول دقه یې چې وایي که دا خو زه په خوب کې ویده وم اوس را بیدار شوم، دا خو زه تباه شوم. چې ته اخرنی نظر دا ډېره د سوچ ګور ډېره جوره خبره ده، خو د هغه چا دپاره چې لمن کان له قلب، د چا چې زړه ژوند دی د هغه دپاره دا د سوچ خبره ده چې اخرنی نظر یو انسان دی دنیا ته ګوري د په زړه به څه ارماني، څه سوچ به یې ده، څه فکر به یې ده. او بیا قبر کې اولنۍ شپه دا ډېرې سختې مرحلې موږ ته پرتې دي، ورب الکعبه ډېرې سختې مرحلې. او دا نه چې نه به راځي، دا یقیني خبره ده چې دا به راځي. په مرګ کې ګوره د هېڅ چا اختلاف نشته. ملحدین هم دا خبره مني چې مرګ به راځي، ملحدین هغوی هم دا مني. د مرګ دا راتګ موږ ته پروت دی، بیا په قبر کې اولنۍ شپه موږ ته پرته ده. څه یعنې دې کې بیا دا ډېره د سوچ خبره ده چې کله دا مړی ښخ کړی شي او دا خلک ترې واپس ځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قدمونو اواز اوري د خلکو. هسې زما او ستا به څه احساس وي دغه ټیم کې چې کله دا خلک رانه واپس ځي او موږ یوازې پاتې کېږو. څه یعنې دا خو به ډېر ناشنا وخت او ډېر سخت وخت به چې د پاسه خاورې، لاندې خاورې، خیته خاورې، ګسته خاورې او د خاورو دا ډېرې د باندې له پاسه ودرې او دا خلک د نه واپس ټول روان شي سره د هغه بچو چې تا د هغوی دپاره هغه دین هم پرېښودی دی او هغه دینداري دې پرېښودی دی، سره د هغه شهرت او د دبدبې او د هغه ګاډو او سره د چوکیدارانو او سره د هر څه تا نه واپس لاړ شي او ته د قدمونو اواز اورې او یې کې یوازې الله ته پاتې شي. څه ناشنا وخت به هغه چې کله اولنۍ شپه په موته باندې راشي په قبر کې، دا به ډېر ګران وخت وي، ډېر ګران وخت به وي. او د هغه چا دپاره ډېره د خوشحالۍ شپه ده چې څوک په دغه امتحان کې کامیاب شي او بیا د امتحان چې اخیستی کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څنګه یې ښخ کړو اتاه ملکان، 2 ملایک راشي کښېنئ تپوس وکړي د ټول ژوند نچوړ، د ټول ژوند نچوړ دا په 3 سوالونو کې راوځي. که تا سره ډګریانې دي، که تا سره شهادي دي، که ته مالدار یې، که نسب دې اوچت دی، که ښایسته یې، که زورور یې، که مشهور یې، که معروف یې، که هر څه د هر څه سیټ ته کېده. په دغه 3 سوالونو کې به د هر څه پته راکړي، د هر څه سیټ ته کېده، د یو هم په قبر کې تپوس نه کېږي. 3 سوالونو کې ستا د ژوند ټول نچوړ به راوځي. دا 3 سوالونه دا نه چې یو سړی وایي چې دا خو به زه اسان دی جواب به ورکړم. دا هغه څوک جواب ورکولی چې الله ورله توفیق ورکړي، او الله توفیق هغه چا له ورکوي چې په ژوند کې کوشش کړی، محنت یې کړی، د آخرت ته ګټلو دپاره یې محنت کړی، په ژوند کې کوشش کړی، هغه سړی جواب ورکولی شي. ټوله ورځ دې سړی په دنیا پسې منډې وهي، اعراض دې کوي د الله د دین نه، د الله د کتاب نه مخ اړولی، د پیغمبر د حدیثو نه او دینداري پکې نشته او زه به جوابونه ورکوم. دا جواب ایمان غواړي، دا جواب تقوا غواړي.
د دې قبر نه بیا راپاڅېده هغه بیا بله مرحله ده. حدیث کې راځي چې کله د مؤمن په دې امتحان کې پاس شي او الله آواز وکړي چې ده ته د جنت تولۍ واچوي، د جنت کړکۍ ورته کولاو کړي، نو دې په مخې ته که دعا غواړي وي ربي اقیم الساعه، ای الله قیامت راوله، ولې دا دعا غواړي؟ اته پته ده چې مخکې خوشحالیانې دي او هر چې مجرم دی او هر چې هغه ناکامه انسان دی نو هغه همیشه دقه دعا غواړي وي ای الله قیامت رانه ولي. یعنې دې ته دا شته عذاب ښه ښکاري، لکه چې پته ده ورته چې مخامخ نور عذابونه انتظار کوي او د دې نه سخت دي، نو دا ټول خلک به راپاسي. الله څه وایي؟ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الله وی په شپېلۍ کې به پوکې وکړی شي، دا ټول به قبرونه راپاسي، د خپل رب طرف ته به منډې وی روان به کأنهم جراد منتشر، لکه د مولا خان چې خواره واره شي داسې به دا خلک ټول روانې منډې به وی. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هلاکت ته زموږ دپاره چا راپاڅولو دي ځینې، دا به مجرمان دا چغه وایي. دغه ځای کې ښه جواب به وشي هذا ما وعد الرحمن. دا هغه لوز دی چې رحمان ذات کړی و، لازم به یې پوره کوو. هغه وخت راغی د هغه لوز د پوره کېدو. ان كانت الا صيحة واحده، الله وایي یوه چغه به وي فاذا هم جمیع لدینا محضرون. دا ټول خلک به ما ته مخامخ ولاړ وي، دا ټول به حاضر شي د الله مخې ته او داسې به الله ته واپس شي لکه څنګه چې په اوله ورځ د مور د خېټې نه راوته. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره. الله وایي کې یوازې به راځي څنګه چې د مور د خېټې نه راوتې، دا هر څه به درنه پاتې کېږي. دا ډېره توجه مه ورکوئ دې دنیا له، دا هر څه به پاتې کېږي، هر څه پاتې کېدونکي دي. تا سره چې قبر ته ځي هغه عمل دی، هغه ستا هغه بندګي دی چې د الله دې کړې، دغه سره ځي. دا دنیا او بچي او ښځه او ګاډي او شهرت او مال او دا هر څه پاتې کېږي. ځان له سادهګان مه جوړوئ، دا دومره کوئ څومره چې د ضرورت وي، بس په دې نه مقصد جوړول او دین داسې کله نه کله ټک خطا کوه. اصل دین اصل کا، دین بنیاد کا او دنیا ضرورت وګرځوه. په څومره دې ګزاره کېږي او 2 ټیمه ډوډۍ ته میلاویږي بس دی پوره ده که نه؟ یو چت لاندې دې سر پټ شو بس پوره ده. دا ته اوس نښتی چې نه دا به زه 10 کمرې جوړوم، دا به زه 15 کمرې جوړوم او دا به زه یو بنګله جوړوم او 3 کاله بعد به زه څه خورم، زما نوسي به څه خوري، نوسو غم رواني او په دقې کې مړ شي او ځان له هېڅ نه یې کړي. بیا په هغه ټیم کې ډېرې چغې ووایي چې دا خو طبعي ده، ما خو غم د نوسو د بچو کو ځان رانه هېر شوی. یا الله اوس یو موقع راکړه چې واپس شم، رب ارجعون. اوس ځان له عمل کوم، دې پرې له مې پرېږده، نه کله هېڅ چېرته نشي کېدی. یو موقع ده او دا موقع ستا دپاره ده، دا موقع ستا دپاره ده. ښه حجت الله قایم کړی دی. 80 کالو کې ته الله ته واپس نه شي نو ستا څه عذر پاتې دی؟ 40 کاله عمر کې ته واپس نه شوې، 30 کاله عمر کې ته واپس نه شوې الله ته، نو څه عذر پاتې شو؟ څو عمر دله درکړي؟ 2000 کاله، 1000 کاله عمر دله درکړي او که 1000 یې دله درکړو بیا هم په دنیا پسې منډې وهي. که 1000 کاله عمر یو انسان ته میلاو شي دی بیا هم په دنیا پسې منډې وهي چې دنیا په رسي. و چې کوم د الله هوښیار بندګان که نه، ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنه. د الله هوښیار بندګان شتي، شاعر وایي دنیا له طلاق ورکړی دی، وخافوا الفتنه یریږي د فتنو نه
او د دنیا نه یو کشتۍ جوړه کړې ده چې صرف پرې دریاب کې تیر شي، بس د دې دپاره پکې سواره شي. کشتۍ کې څوک همیشه اوسېږي؟ کشتۍ ته ولې خلک سورېږي؟ چې دې بل طرف ته واوړي، خپل مقصد پوره کړي، ضرورت پوره کړي. نو د الله هوښیارو بندګانو د دې دنیا نه یو کشتۍ جوړه کړې ده، بس خپل مقصد پې کوي، ضرورت امرې کوي، خبره ختمه شو. نور هغوی د دنیا طلاقه کړې ده. علي رضی الله عنه به وي که نه چې کله به داسې دنیا څه خبره واورېده یا به دنیا څه ولیدو، وایي 3 پیرې مې طلاقه کړې ده، داسې طلاق